أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورة بقرة کی درې جماعت الله ذکر کول، یو مومنانو چې هغه ته المتقین نوم ورکو، داغه صفاتونه هم ذکر کړو، لکه د شی وضاحت صفات راځي. دنیوي جزای مول ذکر کړه علی هدى من ربهم، اخروی جزای مول ذکر کړه واولئک هم المفلحون. بدویم جماعت چې هغه ته جماعت د کافر ویلي، دا غي درې قبایح ذکر کړو. یو دا چې کفرو، دویم انذار او عدم انذار دا یو شان دی په دی، او دریم لا یؤمنون ایمان راوړي. اوس دې آیات کې چې ختم الله علی قلوبهم، دنیوي سزا ده دی چې حکم دنیوي ورته وایي، او اخروی سزا ده دی چې هغه حکم اخروی دی، دواړه بیانېږي. الله وی زړه خراب دی، غوږونه خراب دي، سترګې خراب دي، الله ول مهر لګولې دی، نو دای حکم دنیوي شو. او ولهم عذاب عظیم، دای حکم اخروی شو. چونکه د دې کافر کفر ډیر لوی دی، نو چې کفر یې لوی دی نو الله ول عذاب ډیر لوی ورکوي. دنیوي سزا او اخروی سزا دا دواړه ول دي ځکه الله رب العالمین ذکر کوي. او ما ویلو پرون درس کې چې دغه مخکې آیات کې نواقض الایمان دي، هغه شیونه چې هغه ایمان خرابوي. نو چې د ایمان خراب کو نو جزاء من جنس العمل کنه، والله دای خراب کړه. ایمان چون کې زړه کې الله وې زړم خراب دی چې ایمان پکې نشته. ایمان په غوږ اورېدل کېږي، الله وې دې په ایمان نه اوري، غوږم خراب دی. ایمان ته په سترګو کتل کېږي، الله وې چې دې ایمان ته نه ګوري، نو د سترګم خراب دي. چې د سړی زړم خراب یو، سترګم خراب یو، ټول خراب وي، نو دا نورم خرابول غواړي. نو ولهم عذاب عظیم، صلی الله علیه نور خرابواله ذکر کوي چې د آخرت کې تباہ او برباد دي. لفظ د ختم قرآن کې څلور ځای راغلی دی، دلته راغلی دی سوره جاسیه کې. په دې ځایونو کې په طریقې د اخبار سره راغلی دی چې الله خبر ورکوي. او سورة انعام شپږ څولېخ
او شورا 40 کې په طریقې د تعلیق سره غلې ده الله وی کلاو له مهر وی او د ختم ماده اته قرآن ذکر کړی دا په لغت کې ختم څه ته وی او په اصطلاح شریعت کې څه ته وی لغوي معنی د ختم دا بلوغ الشیء الى اخره سیس چې اخر ته ورسیږي نو دې ته ختم وایي وای په ختم باندې سپیم او ختم او مهر ویو یعنی خط اخر ته ورسید نور بس کړي او اصطلاح کې ختم څه ته وایي انسداد الشیء من جميع جوانبه انسداد الشيء من جميع جوانبه بحيث لا يدخله شيء ولا يخرج منه شيء یو شی د هر طرفنا بندول چې نو ته څه داخليږي او نه ته څه وځي لکه د چرګ انډه ده د هر څه نه بند ده لا يدخله شيء ولا يخرج منه خروج تکیږي او چې کله مات شي قاسمی لیکلی دي خپل تفسیر کې د دې آیات دلاندې چې الله د علم مهر والده په زړونو باندې وای د دې څه معنی ده وای معنی ده لا يؤثر فيها الانذار ولا ينفذ فيها الحق اصلا نه د قران د آیاتونو نه یریږي او نه زړه له حق ورسي دا معنی د څه شي ده د مهر ده دلته ګورئ قران باندې بزان پوي کوي او د قران نه به فائدہ اخلي یو د فائدې د اغستلو طریقه د قران نه ده چې د قران باندې کوم اشکال او اعتراض څوک کوي نو تبع دې ته متوجي ځکه د قران مثال د خزانه دی خزانه ته چې ولاړ نه نو غلې تختی دلته بعض اهل زیغ راغلي دي هغه د قران د آیات باندې یو اعتراض کړی دی اعتراض دا دی العیاذ بالله ثم العیاذ بالله وی الله ظالم دی ولی ظالمانو تاسو الله ته ظالم وی ګوره الله ول فضلونو مهر والے دی وګونه ول خراب کړی دي سترګې ول خراب کړی دي او به الله وی زول عذاب ورکوم نو چې الله ول سره خراب کو سترګې ول خراب کړی وګونه ول خراب کو او د عذاب ول به ولي ورکې دا ظلم دی سوال باندې پوښي ختم الله وو ارڅ ول خراب کړو عذاب ول به ولي ورکې جواب به وکي مجاهد بن جبر مکی وی سو کوئی مجاهد ابن جبر مکی چې دا ختم د څه نه دی کنه چې الله راونی ولو په دې زړونو باندې ولستیم وو نه دا مهر اواله شو په سبب د ګناهونو د دی ګناهونه کول استول سره راګیر کو به یو ناشنا مثال مجاهد ذکر کړی دی ای دا لاس دی دا ورغوي نه دی د چاپیره څه دی ګوتی دی دا وای مثل القلب كمثل الكف د دې ورغوي مثال دی دی ورغوي ته د یو ګوته د سراتاو کبل د سی بل د سی دای سبندېږي ک بند نشو وای دغه شان د زړه چې ګناه وکي نو دا زړه د یو طرف امر بن شي د بل طرف امر بن شي د بل طرف امر بن شي د بل طرف نه دغه ته ختم وایي
او د دې تایید په حدیث د مسلم کې راغلی دی محمد رسول الله وی اذا اذنب العبد ذنبا کله چې بنده ګناه وکي نو نوکتت په قلبه نکته سودا د دې زړه کې یو تور ټکی وشي نو کدا توبه وباسي نو دا بیرته زړه صفا شي او که ګناه نورم زیاتوي نو دا تور ټکی غټیږي تر دې چې احاطه بقلبه استولى زړه څکی بن کی. ابن کثیر د مجاهد نه نقل کړی دی چې دا مهر د ګناهونو په سبب باندې دی چې ګناهونه ډیریږي د هر طرفه به احاطه کوي. جمال الدین قاسمی وی دې زړه کې چې مهر وشي وای د دې څه معنا ده؟ وای د دې دا معنا ده چې زړه کې یو داسې حالت پیدا شي چې هغه کې نه په دین اثر کوي او نه حق ورننوزي. زبدة التفسیر کې وای ابن جریر ویلی دی صاحب د زبدة التفسیر وای چې ابن جریر وای چې ان الذنوب اذا تتابعت على القلوب اغلقتها فلا يكون اليها مسلكا ولا للكفر منها مخلصا. بيوما ان الذنوب اذا تتابعت على القلوب لزلون باندې چې ګناهونه راشي نو اغلقتها زړه بند کی نو فلا يكون اليها مسلک لار نه دي زړه ته چې ایمان ورننوزي ولا للكفر منها مخلص او کفر هم ته د اخلاصي دي نشي هغه کې دنه را بند شي. تفسیر فتح البیان لیکلی دی وای د ختم الله سمانه ده وای طبع الله عليها واستوثق فلا تعي خيرا وای الله په دې مهر لګولې معنی ده چې دایله د ځلونه دسي بند کړی دي چې داړو خیر نه قبلې نو دا مهر د څه نه ده کني چې دا الله په دې ټاپواله او بس الله په ظلم وکړه دا مهر لګې دلې دې خود دې د څه په وجه باندې ګناهونو په وجه. دویم اعتراض معتزله وای دلته نسبت د ختم چاته شوه دی الله ته او دا خو یو قبیح شی دی او نسبت د قبایح الله ته ممنوع دی لکه دا زمخشری ویلی دی وای دا نسبت صحیح نه دی. نو بیا ولڅ جوابونه کوي چې دا نسبت 15 تعویلونه کړی دي دلته چې مجازي معنی مراد ده او حبس مراد ده او بل مراد ده او بل مراد ده خدا خبره غلطه ده. دو شی نه یاد کړئ یو د خلقت او دویم د کسب. یو د څه شی خلقت او دویم د کسب د دواړو کې فرق ده. د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې نسبت د ختم الله ته حقیقتا ده په دې معنی چې الله خالق دی لکه د خیر او د شر خالق څوک دی الله. دویم کسب د دې قبیح دی نو الله کاسب د دې نه دی چې دا ګناونه په الله وکړه کاسبین دادی او خالق څوک دی الله دی. والله خلقکم وما تعملون الله استاسم خالق دی استاس د اعمالو خالق دی. لکه سوره صافات شپږ نوي کې دي باقی کاسب څوک دی بنده دی بما کنتم تکسبون په سبب دا غي چې تاسو کسب کړی دی. نو دا نسبت الله ته حقیقتا دی په څه معنی باندې چې الله خالق دی او انسان یې څه دی کاسب دی. دریم دا دی چې دا ختم چې الله په ختمه ویلې دی دا د مخ کې سلګي دا د مخ کې د پر علت دی
مخکې آیات تاسو لیدلې ده کنه لا یؤمنون ایمان نه راوړي ول ایمان نه راوړي زکا چې ختم الله علی قلوبهم الله زړونو باندې څه لګولې ده مهر لګولې ولې دې ګټ نه دي زه تر ختم الله علی قلوبهم الله زړونو باندې مهر لګولې ده زړه دې خراب نو ځکه ایمان نه راوړي دا زړه ذکر کا ولې زړه ذکر کا دا زړه باچا دی کنه د الله نبی ویلو علیه السلام ان فی الجسد لمزغه ان فی الجسد لمزغه د بدن کې د غوښې و ټوکړه ده اذا صلحت صلح الجسد كله چې دا برابرۍ ټول بدن برابرۍ وإذا فسد الجسد كله کله چې دا خراب شي نو ټول بدن خرابېږي الا وهي القلب غزړه ده حتی متوایی ته مولا ویلو ورشه خغه خراوه کلی وخه بدن کې کومه وي دوه غلار زړې ولا راوړ او جبه ولا راوړ وای دا خغه خره او رښتیا چې زړم څه وخانه ده او جبم څه وخانه ده او خیر سره وکنه د خیر سره خبره غټ شلې او د قمقل سره خبره هغه اسمان هم نه قبلې زمکه لا پیدا سباله ولېګو ویلان شاو په حیوان کې چې غلطه غوخه کوي خرابه غوخه هغه راوړه هغه لار سبا یو لبیا د پدوړه شي نه راوړه نو مولای وتوي تماله ګله مخ کې خیب سی و امداد راوړي اوس په خراب څه ولې ګره امداد راوړه هغه وتوي بدن کې دا دوه شي نه دي زړه باچا دی او جبه ترجمان دی چې دا صحیح ټول بدن برابرۍ او چې دا غلطي نو ټول غلطيږي زړونه سم کوي مرګو جبه سمې کوي علي سي ابن دې الله دې ته راضي شي جبه راني ولا راخله چې په څه کې وای دا شې شلومه خلک چې چاته بقار شي و شلوم دی علي رضی الله عنه دا جبه شلومه د ځان له چاته ویل علي ولې څه ګناي کړی دا هغه دا جبه نه ده دا د موسی علی السلام خامار دی ډیر خلک دې جبه تبر کړی دي لا يلدغنك انه الثعبان احفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه الثعبان بیا وی کم فی المقابر من قطیم لسانه مقبرو کې ډیر دې جبه وجلی دي كانت تهاب لقاءه الشجعان ابو بکر صاحب راخدل وای دې جبه نه یریږم چې جهنم لمه بوزي الله دې زموږ جبه صحیح کړي نبی سلام جبه ته حصاده ویل دا لونه کوي غنم وربشي نریبي د خلکو عزتونه او ایمان ریبي بدن کې ټوټه ده کدا ټیکی ټول بدن ټیکی د بی دین خلک چې د بی دینی کوي په غلا مړ نه په دروغ هم نه په زنا هم نه په قتل هم نه او قصه کې نه چې دا ثواب دی او ګناه ده دا ولی د دې مرکز خراب دی زړونه خراب شوی دي وای دا حدیث کې دی دا مؤمن چې ګناه وکي کنه یا ګناه ویني نو د څه په دازړې راتنګ شي لکه دا چې د غر لاندې ناستي او غر پر راغورځيږي او دینه سره چې ګناه وکي او یا ویني وای کذباب طار بین یدیه فقال بيدیه لکه مچ په مخ لاړ شي او د لاس په سیده سي کی دیو جن کله چې تاسو یو ګناه ولیدا به حیا خصم ولیدا به حیا لباس ولیدا به حیایم ولیدا او په دې زړه کې یو خفقان او درد راغی نو ته پوه شې چې ته مسلمان یې مؤمن یې
او که ودې ویل چې خپل کار به کوي نو پوه شه ځوانه چې ایمان لرې لکه ورکړې ده ایمان دې نشته دی د دې ختم متعلق موږ د تفسیر کې څه ډېره جمع کړې ده الحمدلله په تاسو داسې یو څو قیمتي خبرې ته وایم ټولې نه ویل کېږي یو څو قیمتي خبرې ته وایم چې هغه تاسو له فایده درکړي اوله خبره د دې ختم اسباب او مرتبه مراتب الختم و اسبابه اول سورۃ مطففین 14 آیات کې راځي چې دی انسان په دې زړه د ګناهونو په سبب یو داغ ولګي چې هغه ته رین وایي کلا بل رانا نو اولی دې زړه باندې د ګناه په سبب څه ولګي داغ ولګي د سورې جاسیه لسم آیات کې دي چې اتباع الهوا خواهش پرست شي بس ته وایې چې مونږ خیر دی وبشي زکات خیر دی وبشي بس خواهشات په رواني به سورې نساء 55 کې دا طبع زړه ول الله بس مہر په ولګي به سورۃ اعراف یو سل نحویه کې دي غفلت په راشي بے پروايي د دین نه کوي به سورې مومن څلورم کې دي دین کې جګړې شروع کی جدال ما یجادل فی آیات الذین فی آیات الله آیات څنګه ما یجادل فی آیات الله به څورځي رسته سورته محمد صلیریش کې دي القفل زړونه بن شي د الله د دین نه لکه کوټه ته چې تاله ولګي دا غین رسته به ومه مرتبه څه ده الختم الله دې مهر وای چې دا وته د انسانیت کامله ونا سوره بقره کې الله ختم الله ویلې ده د دې وجه نه ویلې ده چې ختم دا اخیرنۍ مرتبه ده د مراتبو د څه شي نه د تبعنا او د مراتبو د زړه د خرابېدو نه او کله چې دا ختم وشي دا به د الله او د دین او د عبادت او د دې د معرفت او د خوان نه به محروم شي الله دې موږ ته عافیت راکړي الله رب العالمین په څواله دې ختمې په والے دې دا مهر په کم ځای والے دې علا قلوبهم قلوب د قلب جمع ده قلب زړه ته وایي زړه ته ولې قلب وایي لتقلبه ځکه اوړي راوړي د عربي یو شعر دی وما سمي الانسان الا لانسه انسان ته ولې انسان وایي دا به یو بل سره محبت او مینه کوي وما سمي القلب الا انه يتقلب زړه ته قلب وایي ځکه دا اوړي راوړي او به تاسو ویلي دي کتابونو کې چې د قلب څه تعبیر دی لحم صنوبریون مرکوز فی جانب الايسر دا د صنوبر د ونې په شانه یو غوخه ده چې د انسان دی چپ طرف کې څه ده راځوړنده ده د قران په اصطلاح کې د قلب معنی معانی القلب فی القران کله قلب زړه ته وایي لکه دې یاد کې او کله کله قلب القوه الواعيه فی ذلك العزو دې زړه کې چې الله کوم قوت چلے دی نو دغه قوت تم زړه وایي لکه د ابن قیم کتاب د التبیان هغه کې ابن قیم ویلي دي دریم قلب کله په معنا د عقل سره زی سورہ قاف ودیش کې براشي لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید قاف ودیش شیات
الته قلب په معنا د څه دی؟ عقل دی. او کله د قلب په ځای لفظ د صدر هم استعمالیږي. سوره اعراف کې دا راځي. کله لفظ د فؤاد هم راځي د زړه په ځای. سوره هود 100 کې دی ما نثبت به فؤادک. الته فؤاد په معنا د څه؟ ستا زړګی. او کله لفظ دا مختلف الفاظ دي. لفظ د صدر مستعمليږي، لفظ د فؤاد هم راځي. نو دې آیات کې الله وایي الله د دې په زړونو باندې څه والي دی؟ مهر والي دی. درې قسمه زړونه دي ورونو قرآن کې چې ذکر دي. یو دی القلب السلیم، روح زړه. دا د انبیاء زړونه دي او دا د عام مؤمنانو زړونه دي. سورته شعراء راوړوي. سورته شعراء اتاتیا نحتیا آیات ته وګورئ. 88 90 اتاتیا نحتیا آیات ته. یوم لا ينفع مال ولا بنون. دسه ورځ ده د قیامت چې نه بچی پیدا ورکړي او نه مال، الا من فائدہ به ورکړي هغه چاته اتى الله بقلب سلیم چې الله ته را تکړه په روح زړه باندې. روح زړه کم دی چې د ایمان زړه، د خیر او د برکت زړه. دې زړه ته کم نوم وایي القلب سلیم. دویم زړه دی القلب المیت، مړ زړه. دا د کافرو زړه دی. سوره روم 250 کې براشي انک لا تسمع الموتى. الته د موتى معنی څه ده؟ هغه کافر چې زړونه مړ دي. د زړه ژوند دا په څه راځي؟ په ایمان. نو چې ایمان نشته خو خپله مړ شي. دریم دی القلب المریض، نه ژوندی دی نه مړ دی. دا زړه د منافق دی، کمزوري ایمانونو والا زړه دی. دا سوره بقره کې الله وایي فی قلوبهم مرض. زړونه دي خو بیماران زړونه دي. نو څو قسمه زړونه شو؟ قلوب سلیمه، قلوب میته او قلوب مرضى. اللهم اجعلنا اصحاب القلوب السلیمه. الله موږ د روح زړونو والا کی. ان شاء الله قرآن باندې زړه سم ځوان کیږي بیرته. کیف تعرف ختم القلب؟ تبه څه پیژنې چې زما زړه خراب شوی دی؟ قرآن تاسې نه د زړه ډاکټران جوړوي. ښه دا به څه پیژنې چې زما زړه خراب دی او که صحیح دی؟ اته علامې دي، دې ته ګوره. که دا اته علامې د کې وي وایي زړګی مې خراب شوی دی. یو علامه زړه سخت شي، قسوت قلب، جړه مړه نه ورځي بل څه نه، زړه سخت. دویم علامه عدم تأثر بالمواعظ، د قرآن نصیحتونه په زړه اثر نه کوي. دریم معنا، دریم نخا عدم الاستجابه للمواعظ، دینی نصیحت سره زړه قبلای نه. څلورم رد الحق، چاته وی چې دا خبره حق ده اته چې زه خپل کار وکړې نه. پنځم کراهت الحق واهله، حق او حق پرس خلق بد ګڼل. دا مرض چې چا کی ته پوه شه د زړه خراب دی. شپږم اعراض او غفلت، د دین نه بې پروایي. مونږ ټیم دې زمو به کومړه و به شي خیر دی
نن مې لږ دروغ ویل خیر دی، نن مې غلط زیاته وکتل خیر دی، هر څه په خیر خیر و، شر ته هم خیر وایي او خیر ته هم خیر وایي. وم قلت ذکر الله، کله چې د الله ذکر دې کم و ته پوه شې زړګی دې خراب شوی دی. اتم الضيق والوحشه، کله چې د زړه تنگ شي د الله د دین نه، دا زړه دې داسې تنگ بنتي، نو دا اته علامې داسې دي چې ته پوه شې چې ستا زړه خراب شوی دی. بیا علما وایي کله چې زړه خراب شي نو انسان کې یو څو صفاته پیدا کیږي. انسان چې کله زړه خراب شي نو دکې یو څو مرضونه پیدا کیږي. دا دې دپاره وایم ورونو چې که دا مرضونه چا کی د ځان علاج وکړئ په قرآن، که نه یې خوشحاله شئ، احتیاط وکړئ چې دا بدن ته درننه نه وځي. یو دا دی چې انسان کې به منافقت پیدا کیږي، الله هم دې وساتي. دویم انسان کې ریا راځي، ریاکاری. حدیث کې دې ته وړوکی شرک ویلی شوی دی. دریم انسان ته مرض د شبهو او د شک پیدا کیږي، بس د خپل دین کې هم شک او په الله هم شک او مسلمان باندې هم شک او بل بدګماني مرض انسان کې پیدا کیږي. بل انسان کې حسد او کینه راځي. انسان کې څه راځي؟ حسد او کینه راځي. کې انسان حسدګر شي، کینهګر شي. بل د انسان کې تکبر او اعجاب راځي، ځان ورته لوی ښکاري او نور مؤمنان ورته کم ښکاري. وم دا به مؤمنانو څه ټوکې کوي. اتم خیانت کوي. نهم د الله د رحمتونو نه نا امیده کیږي. لسم د غیر الله د بندګۍ مینې زړه کې پیدا کیږي. یولسم د الله نه به نه یریږي او د مخلوق نه به یریږي، د مخلوق به څه وایي. دولسم د شیطان وسوسو کې به اخته وي. دیارلسم ډېر سخت سړی به وي. اتم تحزب لغیر الحق، د نارواو ډله بازۍ به کوي، د غلطو خلکو ملګرتیا به کوي. ابن قیم یو کتاب لیکلی دی رسالة القلوب په نوم باندې، ښه کتاب یې لیکلی دی. هغه کې وایي چې دا 14 مرضونه د بکرال، نو ته پوه شه چې زړه دې خراب دی. اوس موږ او تاسې له یو بل مهم شی په کار دی. زړه مریض دی، زړه خراب شوی دی، د دې به علاج څنګه کوو؟ د قرآن او حدیث نه د زړه علاج به څنګه وي؟ د دې ګڼ اسباب دي، یو څو به ته ووایم. یو استغفر الله ویل او توبه ایستله. زړه دې خراب شه، استغفار وویوه، توبه وباسه. دویم محافظت علی الصلوات، په عجز او اخلاص صفه بندي د مونځ کوه. دریم تفقه فی الدین، خپل دین باندې ځان پوهه کا. څلورم الله ډېر یادوه. پنځم قبول الحق من ای شخص کان، چې چاته حق خبره کوله خلاف یې مه کوه. شپږم التواضع لله، نه تعجزي کوه. اووم الانقياد لأوامر الله ونواهيه، د الله د اوامرو او د نواهیو خیال کوه. چې الله وایي وکړه کوه، او چې الله وایي مه کوه مه کوه. دا یو عالم دی محمد احمد لوح په نوم باندې 4 جزء کې غټ کتاب یې لیکلی. 4م جز کې وایي، او د کتاب نوم یې د کتاب قسوة القلب آثارها وعلاجها. دا وکاره وکړه انشاءالله زړه به روغ شي. دا باندې لږ وخت ملي او لږ محنت به هم دنه دي. ابن قیم داغه کتاب دی شفاء العلیل په نوم باندې. په هغې کې ابن قیم وایي دا زړه ولې منافق کیږي.
او دې زړه باندې دا مهر ولې لګي؟ وای دا د یو څو اسبابو د وجنه، یو ګناهونو د وجنه، دا په حدیث د ترمذی کې دی. دویم چې کله د شریعت نه سړی مخ واړی، دریم چې کله انسان خواهش پرست شي، څلورم چې کله جمع له نزي منځونو له چې نزي کنه د خپل منافق کیږي، پنځم چې کله تکبر پکې راشي، د الله بندگانو ته سپک کتل او حق پټول، شپږم چې کله جهالت دینی پکې راشي چې په دین سره نه پويږي، اتم چې کله ووم چې د انسان د دین سره دښمنی شروع کی، او اتم مخالفات او انغماس په دنیا کې، چې دنیا کې دونه ورننوزي چې بالکل د دین نه وګرځي، بل د الله مخلوق باندې لوی کول، بل عبادت پر خودل، ذکر پر خودل، خواهش پرستی کول، د جمعې مون نه رسته کېدل. حدیث کې دی چې 3 جمعې پر خوده الله ول سره باندې مهر لګي، د مرزونو په وجه باندې زړونه خرابېږي. الله ول مهر والے له په څه باندې د دې په زړونو باندې. او به قران کې د کافر د زړه څلېرش صفاتونه راغلي دي چې بځه په ځای موږ یو انکار کوي، مرض دې کې انصراف دې، دویق دې زړه تنگ شي، حمیه د جهالت هغه جذبه او غیرتونه، طبع ده، قسوت قلب دې، اکنه ده، ارتیاب دې، غفلت دې، زړه مرشي دا رین دې، ډېر قبایح تقریبا 4 صفاتونه الله رب العالمین د کافرو د زړه قران کې ذکر کړی دي. او 14 د مؤمن د زړه، د مؤمن زړه متقی دی، نرم دی، مضبوط دی، مطمئن دی، سکینه ده کې ایمان پکې دی، عاجزی ده کې الله ته، الله نه یریږي، الله ول زړه کې ایمان لیکلې دی. دا رب العالمین د دې خلقو د زړونو صفات ذکر کوي. د کافر زړه باندې الله مهر والے دی. وعلى سمعهم، لفظ د سمع 2 درځه قران کې راغلی دی او ټوله ماده یو صدریت ازل ذکر شوی دا. سمع کله قوت سامعی ته وای، ادا اوریدلو قوت ته، لکه دې آیات کې کله سمع مسموع یعنی مصدر مبني للمفعول، اوریدلې شوی خبرې ته وای. شعراء 212 عن السمع لمعزولون. او کله سمع معنی مصدری سره راځي، نفس اوریدل، سوره هود کې براشي، کهف کې براشي. او سمع کله وقت وای، سوره نحل 43 کې براشي. دا وعلى سمعهم دا عتب ده په قلوبهم باندې، او د ختم د لاندې ده. او دلیل په آیات د سوره جاسیه ده. سوره جاسیه لګرا واړوي. د سوره جاسیه آیات په دلیل ده چې دا ختم لکه څنګه چې د زړه ده، نو دا ختم د قشان د غوګونم ده. آیات درشته وګورئ. افرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. دریم جمله ته ګورئ. وختم على سمعه وبصر قلبه. فغوږ باندې مهر دی او پزړیم دی. وجعل على بصره غشاوة، او پسترګې پرده. په جاسیه کې غوږ مخ کې کړی دی او دلته زړونه مخ کې کړی دي. دته تفنن د قران ویلې کیږي. الله رب العالمین ولا مهر والے په څه باندې؟ په غوږونو باندې.
سمع وګ باندې ولا الله مهر والے دے وعلى ابصارهم او مهر ولا والے دے پسترګو دې باندې پسترګو ولا مهر والے دلته یو وهم ذهن ترازی هغه د دې چې قلوب جمع ذکر کړه ویني کنه او ابصار څه ذکر کړه جمع او منځ کې سمعهم څه ذکر کړه مفرد را دا څه وجه ده چې قلوب او بصر جمع راوړه او سمع مفرد راوړه نو دې خو یو جواب ده چې سمع مصدر ده او مصدر کې دا قاعده ده چې لا یصنع ولا یجمع قرطبی دلته لیکلی دی دویم دا دی سمع وګ په دې باندې په یو وخت ډېری خبرې نشي اورېدلې عدد من المسموعات دا په یو وخت کې ادراک نشي کولای او بصر نظر دی دا اوس په یو وخت تاسو ټولې نه او زړم دغه څه دی چونکه مسموعات په یو وخت کې د یو نډیر ډیر نه وي نو دیو جنغه مفرد ذکر کا او چا دا جواب هم کړی چې دلته علی سمعهم کې مضاف محذوف دی وعلى مواضع سمعهم فزینو دا ورېدلو ده نو به دا جمع ویل ده وعلى مواضع سمعهم او په قرات السبعو کې یو قرات دام ده وعلى سمعهم وعلى اسماعهم د سمعهم په ځای باندې څه شی ویلي دي اسماع ویلي دي وعلى ابصارهم غشاوه ترکیبی لحاظ سره على ابصارهم خبر مقدم ده او غشاوتونی مبتدا مؤخره ده ابصار د بصر جمع ده دا عام قران کې درې طریقو باندې مستعمليږي کله په معنا د سترګو سره زی لکه سوره یونس وګورئ زر راوړوي یونس آیات 13 چې په معنا د څه راځي د سترګو باندې راځي 13 آیات ته وګورئ الله رب العالمین د دې خلکو بارکه وایي دلته د ظاهری سترګو ته ویلي دی ولا کما یې د قاریانو څومره یو دې شو قل ما يرزقكم من السماء والارض هغه ذات څوک دی چې د اسمان او د ځمکې نه خوراک درکړي اما يملك السمع والابصار هغه ذات څوک دی چې د غوږ او د سترګې مالک دی په سترګې دی وړونکي کله غوږ دی کونکي الله نبی ته پوښتنه شي کول نه څوک یې نشي کولای دویمه معنا په معنا د بصیرت سره زی بصیرت څه ته وایي د زړه علم او د زړه پوهې ته وایي ال عمران ته وګورئ آیات 14 آیاتونه لګراړو چې قرآن سبالت شي ان فی ذلک لعبرة لأولي الابصار لعبرة وایکنا لأولي الابصار الابصار معنی څه ده عقل سوره حج وګورئ شابه زر راوړوي سوره الحج شپږ څولې ختم آیات د سوره حج ته وګورئ چې بصر معنی ده عقل ته وایي بصیرت ته وایي ولسم پارا سوره حج غالبا شپږ څولې خیات دی ګورئ وتا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور
دلته دا مانم ده د سر سترګې ړندې نه دي، هغه سترګې ړندې دي چې سینو کې دي، چې هغې ته څه نوم وایي؟ بصیرت ورته وایي. درېیمه معنا القوة الباصره، هغه قوت چې د هغې په وجه باندې انسان لیدل کوي، دې ته هم بصر ویل شوي دي. سوره انعام وګورئ 153 ته وګورئ 153 ته. سورة الانعام 153 ته چالته په معنا د څه ده؟ د قوت باصره څه ده؟ وای قارینو کوم آیت ده؟ دلته نشته ده دا ټکی په معنا د څه باندې؟ قوت باصره باندې. دا را پیدا کوي سوره انعام کې شابه. صراط مستقیم دی، نن ته خدای خو نشته دی، بصر خو نشته دی. کوم ځای کې دی؟ 103 کې. الله لګیښ شي 103 کې. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه. دینه مخکې آیاتم لا تدركه الابصار، دلته مراد قوت باصره ده. د چا قوت باصره د دې اړو کار نه کوي. لا تدركه الابصار، قوت باصره څه نه کوي؟ الله نشي راګیرولې. د چا نظر دا وس نه رښتا چې دا څه وکي، دا الله راګیر کی. دلته معنا د ابصارهم نه یا قوت باصره ده. د دې په سترګو باندې غشاوت فردی دي. غشاوت څه ته وایي؟ الغطاء. عرب وایي غشه بثوبه، معنا څه ده؟ غته پټې کو. او لفظ د غشاوتونه نکره راوړه، اشاره دې ته د داسې پردی دي چې دا د دنیا ډاکټران نشي دغه کولای، دا معلومه ولې دا به څوک معلوموي؟ د قرآن ډاکټران به معلوموي. ولهم عذاب عظیم، دیل د عذاب ډیر لوی. ورکوټه عذاب نه دی، ډیر لوی عذاب دی. ځکه ډیر لوی کفر یې کړی دی، نو چې کفر یې ډیر لوی و نو عذاب یې ډیر لوی دی. آیات کې یو څو نکتې ویم، لږ ګورئ. دې آیات کې رب العالمین دې آیات ته ګورئ، سمع او بصر باندې الله ختم ذکر کا. څه شی ذکر کا؟ سمع او بصر. د انسان د بدن کې خډیر اندغه دي کنه، اندامونه دي کنه. د سېونه ویلې چې په تندې باندې مهر ولګېده، یا یې ولا په څټ ولګاو، یا یې ولا په قناټي ولګاو، یا یې ولا په خپا ولګاو. زړی ویو، زړی زکه ویو، زړه باچا دی. غوږونه ویلې او سترګې ویلې، دا دواړه آلات د علم دي. په سترګې ویني او په غوږ باندې څه وکړي؟ واوري. نو مرکزي مولا ذکر کا او بلې څه ذکر کا؟ بلې څه ذکر کا؟ آلات مولا ذکر کا. دویم دې آیات کې الله د زړه ختم مخکې ذکر کړی دی، او سوره جاسیه کې د غوږ د سمع مخکې کړی دی. هلته وایي وختم علی سمعه وقلبه
وجعل على بصره غشاوه. دا څه وجه ده؟ وجه دا ده دې آیات کې رد دی دغه کافرو چې ایمان نه راوړي، او سوره جاسیه کې رد د هغه کافرو دی چې قران نه اوري. نو ایمان مرکز څه دی؟ زړه دی کنه. نو دلته ایمان نه راوړي، زړه یې ولایات کو. اول ته قران نه اوري، نو قران په زړه اوري دی کې په غوګونو نو غوږی مخکې کو. یا دویم سوره جاسیه کې د دې خبره بیانو چې دوی ته د قران نصیحتونه پیدا نه ور کوي، اړو غوږ وته راوچتاین. دی وجنه الته آیات ذکر ک افلا تذکرون، نو الته مناسب تقدیم د سمع په ځبانه په قلب باندې. درې مفایده دی آیات کې لفظ د علای د سمعهم او ابصارهم سره دوباره ذکر کا. وعلى سمعهم ورپسې ګورئ وعلى ابصارهم دوړو سي اعلی ذکر عتب به کړه وې کنه. وعلى سمعهم وابصارهم نو د دې علماء وجه ذکر کوي چې دوباره ذکر کولو کې اشاره ده زیادت او سخوالی د ختم تا چې په هر یو جدا جدا راغلي دي. په سمع جدا ختم دی او په بصر باندې څه دی؟ جدا دی. څلورمه فائدہ په جانب د زړه او د غوږ کې جمله فعلیه راوړه. ختم الله ترکیب خو شي کوله فعل فاعل على قلوبهم معطوف عليها وعلى سمعهم دافعه معطوف له ټول چرواله نو دا ختمه سم متعلق. نو دا کومه جمله راوړه؟ فعلیه. ولی فعلیه راوړه؟ فعل کې تجدد او حدوثي. نو سمانا نوې ختم دای په زړونو په وګونو راځي. او په دې بل طرف کې په جانب د بصر کې جمله اسمیه راوړه. جمله اسمیه کې دوام او استمراري. همیشه نظرونه د دین نه خراب دي. بل ناشنا یو عجیبه ترتیب الله دې آیاتونو کې وکړ. د قران ترتیب ته ګورئ سبحان الله، ذهن به والله د سړی د قران ته متحیر شي. اول الله ویلې پسړی مہر ده، اشاره دې ته دا چې د حق نه استدلال نشي کولای او فکرم پکې نشي کولای. به ویلې په غوږی مہر ده، یعنی د بل استدلال تم غوږ نه دی. به ویلې پسترګو پردي دي، د مستدل شکل تم نه ګوري، دونه زدي دي. ګورئ دونه زدي دي، حق کی فکر سوچ استدلال نشي کولای، زړی خراب دی. دونه ظالم دی، د بل استدلال هم نه اوري چې حق پرست یو ته وایي. وعلى سمعهم او دونه زدي دي ظالم. وعلى ابصارهم غشاوه، د حق پرست مستدل شکل تم نه ګوري، وایي ورکه کړه شکل یې لري. دا لګي د استدلال سره خپل استدلال نشي کولای، د بلاغه تم غوږ نګدي او د مستدل شکل تم نه ګوري. اعلی زدي دي. یا دویمه دا بی دینا دون عنادی دے، زړه کې د حق څخه نفرت ساتي. ختم الله علی قلوبهم، بیا دا هغه اورېدلم نشي برداشت کولای د حق. وعلى سمعهم، بیا د حق لیدلو تم تیار نه دی. وعلى ابصارهم، نو دای د عناد سره لګیدا. اول د استدلال سره، دویم د څه سره؟ د عناد سره. دریم خپلم سوچ نه کوي چې په دین پوه شي، زړه خراب دی. ختم الله علی قلوبهم، دا سید بی دینه بچی دی، د بل نم تپوس نه کوي چې حق راته ویوا. وعلى سمعهم، او دسی ظالم دی، د حق دلیلونو تم نه ګوري. وعلى ابصارهم غشاوه، نو دا درې وړه حالت د عنادینو دي. نو دا حالت چې چا کړال نو د سمیدل به د جهنم نه کیږي. نو زکب سی وای ولهم عذاب عظیم، د ډیر لوی عذاب والا ده. دله به د جهنم د عذاب نه د ټیکيږي نه. دې کې د علماو اختلاف وو چې غوږ غټ نعمت دی او کسترګي غټ نعمت دی.
په خپل ځمانه خو هر یو لوی نعمت دی خو به دې کې چې یو سړی کون دی او بل لون دی نو کوم یو غوړه دی چا خدا ویلي دي چې دا غوږ لوی نعمت دی خلک وایي دا کون سړی چې دا دوه ځل خاندي یو ځل عام خلک و خاندي دای مسخله چنګه کی او دویم ځل چې خبرې نه خبر شي بیا پسې و خاندي د دې آیات لاندې قرطبي لیکلي دي وای په دې آیات هغه چا دلیل نیولې دی چې هغه وایي سمع د بصر نه مخکې ده غوړه ده ځکه اول زړه غوړه دی بیا پسې سمع ده بیا پسې څه دی بصر دی ولهم عذاب عظیم او دیل دی عذاب داسې عذاب چې هغه ډېر بې حده لوی دی دې جمله کې د دې جزای اخروی ذکر کوي رب العالمین درناک عذاب ولور کوي نو داسې عذاب دی چې ډېر لوی عذاب دی لوی دی په خپل ځای باندې یا لوی دی په نسبت د عذابونو د دنیا باندې عذاب یا د عذوبت د مشتق دی عذوبت خوند او مزه ته وایي عذاب ته ولې عذاب وایي ځکه دې کې سلب العذوبت دی دا د انسان ټول خوندونه ختمي او دې ته تسمیه د شی په اسم د ضد ویلې کیږي لکه قدریه او تقدریه وایي ځکه دا منکر القدر دی عذاب ته عذاب وایي ځکه دا عذوبت او خوندونه ختمي ښه یو کافر براوسته شي چې دنیا کې ډېر نعمتونه شوي دي حدیث کې دي جهنم کې دی له یو غوپه ورکړې شي الله به ته وایي څه خورز د باندې تیر شوی وای والله دې دل نه دخا دویم قولدار چې عذاب د عذبن مشتق دی عذب عربی کې حبس او منع ته وایي بندولو ته او عذاب ته عذاب د دی وجه نه وایي چې دا د هر قسم خیر او راحت او برکت نه سړی بندي او د دې تایید په یو قول د علی رضی الله عنه کې دی چې علی رضی الله عنه یې دی اعذبوا نساءکم اعذبوا نساءکم څمانه خزه منی کوي د کورونه د وتلونه کوڅهګشت ته م جوړوي چې دا په کوڅو کې ګرځي او بل روایت کې د سیدی اعذبوا عن نسائکم په غزاګانو سفرو کې د خزو باسونه مکوي نو عذاب په معنا د څه راځي د منع سره نو به په معنا دی دایله د سي عذاب چې بن کړی دي د الله د راحتونو او د الله د خیر او برکت نه او قران کې کله دی عذاب ته عظیم وای لوی دی کله ته ادیم وای درناک دی کله ته سوء العذاب وای ناکار عذاب دی کله ته عذاب شدید وای سخت دی کله وای اشد دی کله وای عذاب الحریق سوزون کې دی کله وای عذاب مهین ذلیلون کې دی کله وای عذاب الخزي د شرم عذاب دی کله وای عذاب مقیم کله وای اشق ولا عذاب الاخره اشق کله ته عذاب الخلد وای کله ته عذاب النار وای کله ته عذاب د جهنم وای کله ته عذاب واسب وای تقریبا 315 ځل قران کې لفظ عذاب راغلی دی او دا مختلفو طریقو باندې صفاتونه شوي دي الله دې موږ د الله د عذابونو نه وساتي ختم الله مهر لګولې دی الله علی قلوبهم پسړونو د کافرو وعلى سمعهم وغوغونو د کافرو وعلى ابصارهم پسترګو د غشاوت فردي دلته سوال دی ډیر کافر مونږ ولیدل زړونو باندې مهر نشته دی پسترګو باندې مهر نشته دی نو الله څنګه چې مهر لګیدل جواب وکړي د مانوي مهر دی زړی خراب دی سمانه ایمان لزین ور کوي غوګه خراب دی ایمان ناوري سترګې خراب دي دین ته نه ګوري او دا مانونه کوي چې چا پسترګو پردي به کافری نو به هډیر بډاګانو بډایګانی پسترګې پردي راغلي دي نغه شاوتون کی تنوین د تنکیر د پاره دی ناشنا پردي دي چې د الله دین ته نه ګوري
ولهم دیل عذاب عذاب دے عظیم دیر بے حد لوی ان الذين كفروا او دې آیات کې ایمانی فواید یو خو بیان د دوی مډالې بیان د څه شي د دوی مډالې بل د الله قانون ذکر کوي چې زدين خلق الله د هدایت نه محرومي بل دا دی چې چا کوپر وکدا سبب د عذاب دی بل آیات کې تسلی د نبی علیہ السلام ته زکه دا کافر نه مني الله ول زړونه خراب کړی دي بل آیات کې د سنت والجماعت مذهب هم ثابت دی چې الله خالق دی د افعال او د عبادو بل آیات کې دلیل هم دا دی چې زړه مرکز دی آیات کې بیان د طرق د هدایت هم دي چې هغه ته آلات د هدایت وي چې سمع او بصر دی بل آیات کې صح وعید کافر لم دی کافر مستی مکو الله به عذاب کې وسیږي بل صفت د ختم هم ثابت کړی دی الله لا او بعضی اسباب هم د عذاب ثابت کړی دي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين د آیات عنوان دی بیان الفرقة الثالثة واوصافهم القبیحه هغه درې مډاله چې منافقان دي دا غي قبیح صفاتونه ذکر کوي ربط ادا ده امام شوکانی وایي فتح القدیر کې ويول الله خالص مؤمنان ذکر کړو الذين يؤمنون بالغيب به خالص کافران ذکر کړو وساغړه ذکر کوي چې ظاهرا ایمان ښکارا کوي او باطنن کفر پټي او دا ډېر زررین خلق دي ذکر الله د دې بارکه وایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یا رب داده مخکې دوه اسباب ذکر شو یو عمل بالقران دیم ایمان بالقران نو دوه د هلاکت سبب ذکر کول مخکینی آیاتونو کې یو سبب کفر دی آیات کې دویم سبب چې هغه څه دی منافقت امام بقاعی لیکلی دی نظم الدرر کې وای الله چې پیغمبران را ولېګل نو خلق دوړه شو یو مؤمن او یو کافر به کافر دوړه شو یو ښکارا کافر او دویم پټ کافر نو اولی مؤمن ذکر ک به ښکارا کافر ذکر ک وسغه پټ کافر ذکر کړي ومن الناس سبب نزول د دې آیات اکثر علما وایي چې دا آیت د منافقین مبارک نازل شوه دی چې هغه وخت کې مشران عبد الله ابن ابي ابن سلول یو معتب بن قشير دوا جد ابن قيس دای برال د نبی علیہ السلام خاله و بویل من مومنانی او ستا صحابه او چې کله با خالال به ویل مړه دوکم کړو ختم عبد الله ابن عباس سے دویم قول ذکر کړي و ہدایت نازل شوه دی د اوس او د خزرج د منافقانو مبارکي او هغه څوک چې راغی په دین باندې وو د قلبي او قول د هدایت د يهود مبارکي دی خو اکثر مفسرین دله ترجیح ور کوي چې دا آیات د منافقانو مبارکي دي د يهودو مبارکي نه دي آیات کې یو څو خبرې ذکر کومه یو خو سبب نزول دویم مقصد د آیاتو دریم د آیات کې یو څو علمی خبرې ته ذکر کوم چې دا مې ته په سوره توبه او انفال کې ویلو مالې دا به ان شاء الله په سوره بقره کې وایم اوله خبره منافق چاته وایي منافق او منافقت او نفاق اصل کې دا د نفاق نه غسته شوی دی نفاق سورنګ ته ویل کېږي دا غر چې سورې کې ټنل چوته وایي خاص کر عربان اوس دا اصطلاح ډیره ذکر کوي سعودي له چلاړ شي دا غرونه سورې کړي دي دا نفاق خالد او نفاق فلان او نفاق فلان
دیو جن بعضی لغت والا وای نفق څه منافق څه ته وای دا نسبت الی النفق وهو السرب فی الارض، دا د ځمکې سورنګ ته وای. او منافق ته منافق وای کنه، دا به تاسو خبرې کوي خدای با خو ځمکه کې سورنګ کړی بل چا سره الله سیده کړی. دویم قول دا دی چې دا مشتق دی د نافقانه، مشتق د څه شي نه دی؟ د نافقانه. اکثر دا بعضی خلک وایي دا د نافقة الیربح نه دی، خدای دې خبره باندې صحیح پوه شوي دي. یو قسم لا منګک خو پیژنې کنه، څوک ته مګه وایي څوک ته منګک وایي، ځنګلي منګک چې ورته وایي. نو دا ځنګلي منګک د دې ځینې سورې کنستلې او اغزه کې وته یلته بل لار کړی، نو په دې ځای باندې نه وځي. نو ته به تناسته چې را دا براوځي زه به و مړ به کما هغه په پاغه لار باندې تللی. دته دو سوري، یو چې دا په کومه ورننه وځي او دویم چې دا د کمې نه وځي. دا کومه باندې چې ورننه وځي دته نافقه وایي، او دا د کمې نه چې وځي دته قاصعه وایي. قاصعه دغه پټه لارې ته نافقه وایي، او دا ښکارا چې تیاغه طرف ته وځي دته څه نو وایي؟ قاصعه ته وایي. نو عرب وایي نافق الیربع، څه معنی؟ استخدم المخرج النافقه، هغه ښکارا لار پټه لار باندې لاړو. نو منافق هم دغه سارانه منګک دی د بدبخته بچي، تا ته به وایي ورور مې او کاکا مې او بل مې، او هلته به بله سوړه کنستلي، هلته به ته سړی کېنولې چې زه راولم او ته یې اوس مړ کا. الله دا منافقان ته به برباد کړي. دا د الله سخت بدي شي. شاه صاحب یو ځای کې وایي بدترین از خلق خدا کفار است. د الله په مخلوق کې ناکاره خلق دا څه دي؟ کافران دي. او بیا وایي وبدترین از کافرین منافقین است، او د کافرونو سخت بدتر وایي دا منافقان دي. زیرا کې منافقین در درک اسفل از نار جهنم د څه کلمات ویلي، دا وایي جهنم په لاندې طبقه کې. او بیا وایي وبدترین از هما، د کافر او د منافق نه چې د الله سخت بدی شي، او د نبی سلام مبتدعين الصابرتين دي. وای زیرا کې مبتدعين سگان اهل دوزخ است، وای دا د بدعتین سپیدي. وای دې خبره باندې دا منافق ته یا منافق وای د څه وجنه چې نفق سورنګ ته وای، او یا د نافقانه دي چې قاصعه نافقه ده. شریعت کې منافق څه ته وایي؟ نو شریعت کې منافقان درې قسمه دي. یو منافق شکی دی چې زړه کې شکی چې دا رسول او قرآن اوس حق دی او کنه دی. سوره عنکبوت کې دا قسم منافقان ذکر دي. ولا يعلمن المنافقين، هلته د منافقین څه معنی ده؟ دغه شکی منافقانه. دویم منافق اعتقادي دی چې ايبتن الكفر ويسحر الايمان، چې کفر پټي او ایمان ښکارا کوي، په خله کلمه وایي. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. او د دې جزام قران لیکلی دا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. دا منافقان عقیدی دي. دریم منافق عملی دی چې ان یکون عمله عمل النفاق والمنافقین. د مؤمن خو کارونه د منافقانو کوي، دروغ وایي، قسمونه کوي، کنځلې کوي، خیانتونه کوي. دې ته څه ویل کېږي؟ منافق. نو منافقان څو قسم شو؟ درې: شکی، عقیده‌ای، عملی. تعبیرات د مفسرین وګورئ. په تعریف د نفاق کې ابن کثیر وایي نفاق څه ته وایي؟ اظهار الخير و اسرار الشر. خیر ښکارا کول او شر پټول. ابن سعد یو روایت راوړی د ابو یحیی نه
چې حذیفه رضی الله عنه ته چا ویلې ومن نفاق، حذیفه منافقت څه ته وایي؟ نو هغه ته ویلې ان تتکلم بالاسلام ولا تعمل به، چې وایي چې اسلام منم او تزار شم او خوب دین دی او عمل پې نه کې، وایي دې ته منافقت وایي. شیخ عبدالرحمن بن ناصر سعدی د تفسیر والا چې دا کوم تفسیر لیکلی دی هغه وایي منافقت څه ته وایي؟ اظهار الخير و ابطان الشر، خیر ظاهره کول او شر پټول. ابن کثیر وایي دا د منافقت لفظ ابن اسیر النهایه کې وایي دا د اسلام نه مخکې نه و، دا اسلامي اصطلاح ده چې الذي يستر كفره ويظهر ایمانه، چې کفر پټوي او ایمان ښکارا کوي. ابن قیم وایي قوم اظهر الاسلام ومتابعه الرسول، دا قوم دی چې اسلام او د نبی تابعداري ښکارا کړی ده، وابطن الكفر، کفر پټ کړی دی، ومعادات الله ورسوله، د الله او د رسول سره دښمنی کوي. دا ابن قیم لیکلی دی. فیروز آبادی قاموس اللغه کې وایي نافق فی الدین څه معنی ده؟ وایي ستر کفره واظهر ایمانه. ابو بکر جساس احکام القرآن کې وایي منافق چاته وایي اسم لمن يظهر الايمان ويسر الكفر، دا نوم د هغه چا دی چې ایمان ښکارا کوي او کفر یې زړه کې. دا خبره خو مو شوه. بله خبره یاده کوي، دا ډېره پیداناکه ده، دا به وروسته قرآن کې نه ویلې کېږي. نبی صلی الله علیه وسلم د منافقانو سره ولې جهاد نه کوو؟ چې دا دونه خطري خلکو، دونه رذیل خلکو، اسلام دشمنی خلکو، نو نبی صلی الله علیه وسلم به یو غرب تیستلی وی وسته به ختم کړي وی کنه. نو نبی صلی الله علیه وسلم سره ولې جنگ نه کوو؟ امام بخاری یو حدیث راوړی دی. حدیث نه یو وجه معلومیږي، هغه دا دی چې نوی خلک به مسلمانېدل او منافقانو په ځان باندې کومه جامه راچلې وه د اسلام. نو که رسول الله سره جنگ کړی وی نو نبی سلام وی اکره زه دا بد ګڼم ان یتحدث العرب، چې عربان به وایي چې ان محمدا یقتل اصحابه، محمد رسول الله نه نور ورک شو چې په خپلو ملګرو شروع وکړه، نو نوي خلک به دین کې نه داخلېږي. دا ډېره ښه وجه ده. دویمه وجه امام شافعي صاحب ویلې ده چې نبی سلام وی ما ته د جنگ حکم شوی تر هغې پورې چې لا اله الا الله ووایي او د منافقانو په خولې لا اله الا الله ویلې، نو د الله نبي سره ځکه جنگ نه کوو. دریمه وجه امام دار الهجره امام مالک ویلې ده، وایي د منافقانو سره جنگ نه کوو ځکه وحی ورته نه وه شوي په دې باندې، او حاکم به په خپل رای باندې فیصله نه کوي. څلورمه وجه دا ده چې د منافقانو جهاد دا و چې د هغوی ته دعوت وکړي، جاهد الکفار والمنافقین. مفسرین وایي جاهد الکفار بالسیف والمنافقین بالحجة والبرهان. صاحب مشکات یو حدیث راوړی دی په باب علامات النفاق کې، د بخاری روایت راوړی دی چې منافقان د نبی علیہ السلام زمانه کې نن ورځ یا به کافر یو یا به مسلمان، یا به د کفر سودریږي یا به څه سودریږي، د اسلام سودریږي. خو دا منافقان چې وجني دا به څوک وجني؟ دا به حاکم او امیر د وخت وجني. هر سړي له دا اجازه نشته چې دا وایي ولې زه به جومات کې پلانې منافق سار راځي مړ به کوم بل ورځ بل به. احکام القرآن کې ابن عربي لیکلي دي، وای دا امیر د مسلمانانو ته یا حاکم وخت ته دا حکم سپارلی شوی دی. څلورمه فایده او دا ډېره علمي فایده ده. دا څه وجه ده چې د قرآن کې د منافقانو ډېر صفتونه ذکر کېږي. سوره منافقون د دوی په نوم سورت دی. بقره کې 15، توبه کې سره پاسه 100، مختلف سورتونو کې د دوی
دا قبایح ذکر کیږي. نو یو وجه سراج المنیر لیکلی د تفسیر سراج المنیر خطیب شربینی وای دا ډیره خبیثه ډله ده، اعمال هم ډیر خبیث دي، د دې وجه نه د دې ذکر په اوږدې طریقې سکیدی شي. دویمه وجه علما وای تحذيرا للمؤمنين من صفاتهم، نصیب مومن قبایح ولا الله ډیر ذکر کوي چې مؤمنان د دې قباحتونو نه ځان بچ کړي. دریمه وجه قاسمی ذکر کړی دا لئلا یظن باهل الفجور خیرا، د سینې چې په فاجرانو سره د خیر ګمان وکي. څلورمه وجه دا چې تمیز الخبيث من الطيب، چې دا پاک او مردار د یو بل نه جدا شي. او پنځمه وجه لئلا یغتر المؤمنون بهم، د سینې چې مؤمنان په دوکه نشي، فساد کې به واقع شي. بلدار چې دا ډېر قبایح ول ذکر کوي دی وجه نه چې کې دی شي په دې باندې د منافقانو اصلاح وشي. ومه وجه دا چې د دې خلکو ظاهر د باطن خلاف دی، او د چا چې ظاهر او باطن خلافي نو د دې په جاندل هم ډېر سخت دي. نو الله ول ذکر ډېر صفاتونه ذکر کړه. اتمه وجه دا ده د منافقانو مرزونه ډېر دي. یو سړی کې شل مرز نو شل قسمه ګولۍ بخوري، بلکې یو مرز نو یو قسم بخوري. د دې مرزونه ډېر دي. والله دې یو مرز تذکرہ کوي. تاریخی منظر د دې آیاتونو، کله چې نبی علیہ السلام مدینه ته راغی په زمانه د هجرت کې، نو دلته درې قسمه خلک مدینه کې اوسېدل. یو د اوس او خزرج مسلمانانو، دویم د اوس او خزرج هغه خلکو چې لا په اسلام نو مشرف شوي، دریم د یهودو درې ډلې اوسېدلې، بنو قینوقاع چې دا خلفا د خزرج وو، بنو قریظه او بنو نذیر چې دا خلفا د اوس وو. نو کله چې نبی علیہ السلام مدینه ته راغی نو ډیر اوسین او خزرجین الحمدلله مسلمانان شو، او په يهودانو ډیر لږ خلک يهودیت کې پاتې شو. او کله چې بیا د بدر جنگ وشو چې الله غته یوم الفرقان ویل دا چې مسلمانان غالب شو، کافرانو باندې رعب ولیدو. د منافقانو رئیس عبد الله ابن ابي ابن سلول خزرجي د نبی سلام خواته بس دې چې نو راغله، نو دا د مدینه مشرو، نو د څه امدنین ختم شوي او يهودم تلال او غلاګانې مرسوا شوي. نو بس د یو دوه طرفه پالیسی شروع کړه چې په خلی به نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې ستا مرګري، او چې کله به د نبی سلام د خوانه لاړو هغه ته ویل من دې په ټوخي کولې. نو الله دا مرزونه ذکر کړو، ومن الناس من يقول، او مؤمن با په خپل ایمان باندې د منافقت نه یریږي. ما ویلو چې ابو بکر رضی الله عنه حنزله نبی سلام الله راغلی چې موږ منافقان شوي وو، ستا خواته یو شانی وو چې وزن بل شانی وو. به ته الله نبی ویلو چې کټول په یو حالت وي نو ملائکه بس ستړي مشي کوله. عمر سے ویلو رسول الله ویلی دی ان اخوف ما اخاف على امتي كل منافق عليم اللسان. زبدي امت چې ډیر یریګما نو زه چالاک منافق نه یریګما. مناوی وی علیم اللسان سمانا کثیر علم اللسان او جاهل القلب والعمل. زړیم جاهل دی او عمل هم د جاهلانو دی، په دخلین ډیر چالاک دی. او ما ویلی عمر رضی الله عنه حذیفه را غوښتیو چې ستاره په الله قسمی ما ته وایا چې زه خو منافقانو کې رسول الله تعالی ذکر کړی. حسن بصری به ویلی ما خافه الا مؤمن، د منافقت نه چیریږي هغه مؤمنی، ولا امنه الا منافق. بخاری کې دی د منافقت نه چې نه یریږي هغه منافقی. ابراهیم تیمی به ویلی
ما عرضت قولي على عملي، زه چې د خپل عمل او دا وینا و یو بل سره مخامخ کما نو خشیت ان اكون مکذبا، زه ویریږم د سینې چې دروغجن منافق رانه نه جوړ شوی. معلا ابن زیاد وی مر حسن بصری نه واورېدو چې مسجد نبوي کې قسم کوو چې زما دې په هغه الله قسمی بالذي لا اله الا هو ما مزى مؤمن قط ولا بقيا الا وهو من النفاق مشفقون. مخکې چې مؤمنانو یا وسکم مؤمن دی هغه د منافقت نه یریږي. ولا مزى منافق قط ولا بقيا الا وهو من النفاق آمن. او پخوانی منافقان او وسنی منافقان دای د منافقت نه په امن کې دي. او بیا به حسن بصری ویلي من لم يخف النفاق فهو منافق. څوک چې د دین نه یریږي چې اسنه چې زه منافق نشم نو دا منافق دی، دا او پیژنې. امام ابن قیم وای هغه صحابه چې دا وزړونه په ایمان او یقین ډکو لیکن بهم د منافقت نه بیریدل. بخاری څخه بابم ذکر کوي خوف المؤمن ان يحبط عمله، مؤمن به د دین یریږي اسنه چې عمل برباد نشي. او قران ته وګورئ الله نوم نه ذکر کوي، الله وی ومن الناس، بعضی د څه خلک دي اشاره دې ته ده داعی ای دعوت کوونکې ته به څوک پته کې نه چې په منبر ناس یو چې پلانې د سیدو د پلانې خزه د سیدو د پلانې زوی د سیدو د دعوت چل بیات کې بای سره مسالې کوي هغه ار وخوال غواړي ځکه داګه د خپل پرتګال شلې دلې پلانې د سی وکړه لکه ستاره پلانې څه کار دی خپل دعوت څه کار کوا. قران ته ناس دي قران نه حیا وکا، قران کې لګي غیبتونه کې او بل کې چې دین ته د پیادب کې نه داګه تذکرہ سره کې قران کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خزبانه بدنامه لګولې و او د الله د نبی صلی په اول صف کې ناسو رسول الله نوم نه یادای څه وای ما بالو اقوام څه خلق دې د خبرې کوي. نو من الناس کې دې ته اشاره ده او دا من تبعیضی ده ټول ندی ګوردب کې بازی دي او الناس یاد نوس نه ده اسم جمع ده او نوس چې ده حرکت ته وای لکه حدیث د ام زرعه کې راغلی دی بخاری کې روایت ده اناس منه لین عزدی د زیوراتو نه ویل مټی ډکه خوځولې دي او کله د نسیان نه دی انسان ته انسان وایي ځکه دا یریږي خبره ته یریږي او باسي وایي دا د انسان دی انس من جانب تور نارا لیدلو ته وایي انسان لیدون کې وایي او قرطبي وایي د انس نه دی انس محبت ته وایي انسانان به یو د بل سره مینه کوي او ناس او انس اتبیان په غریب القرآن کې لیکلي دي چې یا د نوس نه دی یا د انس نه دی یا د نسیان نه دی او دا اسم جمع ده وي مفرد من لفظه ولا نشته دی. او قرآن کې 241 ځای لفظ د ناس راغلی دی. دا لفظ کله الله د صفت په ځای کې ذکر کوي یخي وي کو دی وي کله دا لفظ الله د صفت په ځای ذکر کوي لکه سوره بقره 200 کې وایي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. دیم 200 آیات کې وایي فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. دلته په مقام د ذلت کې ویلې دي. دا کله په زیاده مدح کې راځي او کله په مقام د زم کې راځي. یقول ولا سو درجه ماده د قول د قران کې کله قول په معنا د خبرو سره راځي دا عامه معنا ده کله قول په معنا د عقیده سره راځي. بقره 155 کې قالوا انا لله وانا الیه راجعون. عقیده ساتي چې موږ د الله یو الله له ورزو. بعض خلک مړی وشي وای قالوا انا لله نه قالوا سنشتا قالوا من يتخذوا. کله قول په معنا د دروغ سم راځي ام تقولون علی الله ما لا تعلمون.
بقره اتیا او حاقه څلور څولېخ. کله قال یقیل د غرمې خوب تم وی او هم قائلون سوره اعراف کې برش. کله په معنی د اشاره سره راځي، حدیث کې راځي فقال بيده هكذا، التقال معنی اشاره، او چې دا اقلت شي نو په معنی د اوچتوالي سره راځي حتی اذا قلت صحابا ثقالا، او چې په معنی د اقال شي نو واپس کولو د سودا ته وایي من اقال نادما اقال الله عنه عثراته يوم القيامه. دلته یقول نه مراد قول دخلی دی، خلی وایي آمنا بالله وباليوم الاخر، ایمان امر راوړې په الله باندې، الله باندې ایمان راوړې، د الله کتابونه منو، رسولان منو، ټول څه منو، وباليوم الاخر اخرت منو. وردا دوی ذکر کړو. ایمان په ډېر شوبې دي، او ایمان بالله دا بدايه د ایمان ده، او ایمان بالاخره دا نهایت د ایمان ده. وما هم بمؤمنین دایون به مرز. ایمان پکې اډوشتنه. ابن جریر معنی کوي ما هم بمصدقین بما يزعمون، دین دې رښتیا پاغه څه کې چې دا دی وایي. وما هم بمؤمنین نظم الدرر کې بقای معنی کوي وما هم بمؤمنین، ایماندار نه دي، څه معنی دا ټول کافر دي. اسه په خله باندې ځان ته څه وایي مؤمن وایي. آیاتونو کې پیدا څه ده؟ یو خود منافقانو دو قبیح صفاتونه ذکر کړو، یو په دروغ دعوه د ایمان، دویم عدم التصدیق، زړه کې تصدیق نه کول، او دا تعریف د منافق اعتقادي دی. نو آیات کې تعریف د منافق اعتقادي وکړه. دویم آیات کې پیدا منافقان اړو مؤمنان ندي اگر که په خله د ایمان دعوه کوي. دریم ایمان کې لابودی ده د دې چې د سړاو د خله تصدیق به وي. پنځم آیات کې رد په کرامیو باندې چې دا د محمد ابن کرام سجستانی ډله وا، هغه به ویلي ایمان صرف اقرار ته وایي، کزړه کې تصدیق یو کني. الله وایي دا ایمان نه دی، دا مفسدي منافقان دي. د کرامینو په نسبت باندې دا ټول منافقان د ابوبکر صاحب سره ایمان کې یو شان دي، لکه تصدیق قلبي کې یو کني خو اقرار کې وایي. ومن الناس بعض الخلقنا الله انهم نه یادای خان دا دانه ډیری دي، دی وخت کې مو مخ کې مو منځ کې مو دی بمي هغه دي چې په خلی وایي ایمان امراوړې په الله او آخرت. وما هم بمؤمنین، ندی د مؤمنان. دای ول څو مرزه ذکر کړو دوا، او دا تعریف دی د کوم منافقه؟ منافقی اعتقادی. یخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. دې آیات کې مولا دوه مرز ذکر کړي. یو مرز الله مؤمنان صدوکه کوي، دویم مرز ما يشعرون شعور پکې نشته. وای کی شعور شته خو دې د وای نه خوشی دي. خر کې شعور شته د مالک کور پیژني، خو منافق د خر نه خوشی دي. یو خادعون الله ماده د خداع پنځه قرآن کې راغلي ده، او په صفت د منافقانو کې دلته هم د سورې نساء یو سل 240 کې ده. د آیات مقصد څه دی؟ بیان د دوه قبیح صفاتو د منافقانو، مخادعه د الله او د رسول او د مؤمنانو سره، او عدم شعور بعاقبه ما يفعلون من الخداع. خداع لغت کې څه ته وایي؟ پټوالی ته. قرطبي وایي اصل معنی څه ده؟ اخفاء. مخدع البيت اغزه ته وایي چې هغه کې پټ خلق شي نګدي. امام ماوردی وایي خدیعه څه ته وایي؟ الاخفاء پټوالی ته وایي. وایي منافق تم د دې وجنه مخادع وایي ځکه دا زړه کې کوپر پټ ساتي. بعض اهل لغت وایي خداع فساد ته وایي.
لکه قرطبي وی قال اهل اللغه اهل الخدع في كلام العرب الفساد. دا ثعلبي د ابن عربي نه نقل کړي، ابن العربي نه. او منافق ته مخادع وی ځکه دا فساد ګری. شریعت کې مخادع څه ته وی؟ ان تعمل بما امرك الله به، چې الله د تسویلی او باغی عمل کې، او وتطلب به غیره، او غرض دی نوري. او د قاسمی عبارت می ویو چې اظهار الخير و استبطان الشر. دې مقام کې یو سوال راځي. سوال دا دی چې خدا خو پټوالی ته وایي. خدا څه شي ته وایي؟ الله باندې څه شي پټي؟ یخادعون الله معنا دا ده د الله نه پټي او په پټه فساد کوي. الله باندې څه شي پټ دی، نو څنګه الله خداع ویلي؟ نو د دې ابن جوزی زاد المسیر کې 15 جواب کړی دي. یو دا دی عبد الله ابن عباس معنا کوي، ابن قتيبه معنا کوي یخادعون الله معنا صدا یخادعون المؤمنین فكأنهم خادعوا الله. د مؤمنانو صدوکه کوي، د مؤمن صدوکه ده، د الله صدوکه ده. دویم جواب وای دلته معنا ده د یخادعون الله، یخادعون نبی الله، مضاف حذف ده. دریم خادع عربین وای فاسد تم وای، نو معنا څه ده؟ یخادعون الله، د الله دین کې فسادونه کوي. څلورمه معنا یفعلون فی دین الله، دین کې د څه کار کوي؟ ما لو فعلوه بینهم، که خپل منځ کې کوله نو کان خداعا دې ته به دوکه ویلی وي. او پنځمه معنا کوي یخفون کفرهم ويسحرون الايمان، کفر پټي او ایمان ښکارا کوي، وای دغه خداع ده. رب العالمین صدای مخادعه کوي. به دلته یو سوال دی. سوال دا دی چې دا یخادعون دا خو مخادعه باب مفعله ده، او مفعله کې خاصه ده د اشتراک. صدور د فعل بد جانبینو نه د غیر صادر شوی. نو معنی څه ده؟ یخادعون الله، دی الله صدوکه کوي، والله دی څه کوي؟ دا څنګه معنی ده؟ او دې جواب دادې چې او د الله د طرف نه خداع شته دی. سوره نساء کې براشي وهو خادعهم. خو خداع د بنده صفت کې په یو معنی باندې، او د الله صفت کې ما یلیق بشانه، به د متشابهات نه ده. لکه نور آیات د صفات چې څنګه دي. یا دلته مفعله د مغالبه د پاره ده، د مغالبه د پاره نه ده، بلکې د مبالغه د پاره ده. مغالبه دا معنی چې یو په بل زور ورکیږي، دغه معنی دلته نه ده. دلته مبالغه معنی ده، معنی دون ډیره دوکه کوي چې سم په دې دوکه کې ورنوتی دي. او چا دا ویلي چې د الله دوکه صدا ده چې اجرا او احکام دنیا بغیر اجرین، زکاتونه ته دغه کوي اخلي، حجونه به کوي، منځونه به کوي او ثواب ولنه ور کوي. او چا دا ویلي چې د آخرت کې دی الله به ته د جنت دروازه را کولاو کی، دی به ورشي سبب سره بند کی. یا سوره حدید کې دی مؤمنانو په برواني انظرونا نقتبس من نورکم، هغه به ته وی ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور. الله به پرده ولګي چې زوی ورکیږي تبا شي. وما يخدعون الا انفسهم، دای دوکه نشي کوله مگر د خپل ځانونو سره کوي. دا څنګه چل مخ کی ویل الله او رسول سره کوي، مؤمنانو سره کوي، دلته وای ځان سره کوي، ځان سره څوک دوکه نه کوي. جواب د دې دادی ابن عادل وای چې وبال ذلک راجع الیهم، د دې دوکي د انجام به عذاب بدای باندې راګرځي. تفسیر خازن معنی کوي دوکه د ځان سکه څه معنی؟ الله به د دې ځانونو لپاره د دوکي باندې عذاب ورکي. او انفس د نفس جمع ده، نفس ذات او حقیقت د شی ته ویل کیږي. او بعض علما وایي نفس څه ته وایي؟ الجسم اللطیف
الذي يحصل به الحس والحركه والادراك، هغه باریک جسم چې حس او حرکت او ادراک به حاصلېږي. او لفظ د نفس مفرد او جمع 280 ځل قران کې راغلي دي. 3 قسمه نفسونه قران ذکر کړی دي. نفس اماره بالسوء، ان النفس لاماره بالسوء، نفس لوامه، ولا اقسم بالنفس اللوامه، نفس مطمئنه یا ایتها النفس المطمئنه. وما يشعرون، دای ولا بل مرض ذکر کړ، دای کې شعورم نشته دی. دې جمله کې 2 ترکیب دي. یو دا چې وما يشعرون د دې مفعول دلته پټ دی. ما يشعرون ان عاقبه خداعهم ترجع اليهم، دای په دې نه پوهیږي چې انجام د دوکې بدای ته څه کیږي، راګرځي. او دویم دا دی چې مفعول د دې عام دی، معنا ما يشعرون حال دا دی چې دای په هیڅ شي باندې نه پوهیږي. آیاتونو کې یو دا ذکر کو چې د منافقت نه ځان وساتئ، د دې غلط انجام په انسان خپل راګرځي. دویم مؤمن صدوکه کول دا کار د منافق دی. بل یو قاعده ده چې بد کینو د بد انجام به مومي، ولا يحيق المكر السيء الا باهله وما يخدعون الا انفسهم. بل دې آیات کې د منافقانو 2 مرض ذکر کړو او دا یو ویلي چې منافق بالکل بے شعور دی، د الله او د رسول دشمن دی. یخادعون الله، دوکه کوي د الله صددای په ګمان او دا خلق سات ایمان راوړی دی. وما يخدعون، دوکه نشي کوله مگرم انفسهم، په ضرر د نفسونو د دوی کوي. وما يشعرون، او نه پوهیږي دی په جزا ده دی چې عذاب د دوکې رجع به دی تکیږي. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. دی آیات کې ول 2 مرض ذکر کوي. نور عنوان د آیات 2 قبیح صفاتونه د منافقانو. یو دا چې زړونو کې مرض دی، دویم دا چې دروغجن دي، او جزای اخروی مول ذکر کړی دا ولهم عذاب علیم، درناک عذاب دی. ولا الله وجړونو کې مرض دی. ما وختي ویل 3 قسم زړونه دي، قلب سلیم، قلب میت او قلب مریض. د منافق زړه چې دی د مریض دی، بیمار دی په مرض د منافقت. یو سل 12 زیاده لفظ د قران کې د مرض قران کې راغلی دی. مرض به 2 قسمه دی. یو ظاهری بدنی مرض دی چې بدن ته مرض ولګي او بدن خراب شي. دویم باطینی او شرعي مرض دی چې ایمان ته مرض ولګي او ایمان خراب کی. دی آیات کې د دې مرض نه هغه مرض باطینی شرعي مراد دی. اسباب امراض القلب، زړه ته په څه سببونو مرض لګي چې دا زړه یې خراب شي او مرضی شي. یو جهالت باندې چې په قران او سنت سره جاهلی. دویم فتن چې زړونه فتنو کې راګیر شي. نبی سلام به ویل اللهم انی اعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن. دریم شهوات نفسانی او گناهونه. څلورم شبهات، عقیده کې او ته شبهه پیدا شي. بل غفلت د الله د ذکر نه، بل اتباع الهوا چې انسان خواهش پرست شي. بل الربقه السیئه، د غلطو مرګرو سچ ګرځي نو د انسان زړه خرابېږي. بل اکل الحرام، حرام خوړل، سود خوړل، رشوت اخیستل، دې باندې زړه خرابېږي. بل اطلاق البصر فيما حرم الله، غلط زیته قتل. بل الغیبه والنمیمه، غیبت او چغلی کولا. بل الاشتغال بالدنیا،
وجعلها جلة الهمه، دنیا باندې مسئولیدل او دا ډېر لوی قص ګرځول. بیا دې زړونو ته 15 مرضه لګي، منافقت ورته لګي، ریا ورته لګي، مرض د شبهې ورته لګي، سوء ظن ورته لګي. دا ما مخکې مو ویلې 15 مرضونه. علاج مو لم ویلې او مخکې ایمان، کمال محبت د الله سره، ذکر، ځان سره حساب کول، علم، تقوا، صدقې کول، نظر کته کول، توبه ایستل، په دې باندې به دا زړونه برابرېږي. قرآن کې 9 معنی باندې مرض ذکر شوی دی. دې آیات کې د مرض څه معنی ده؟ ابن عباس وایي د دې نه معنی شک مراد دی، مقاتل وایي د دې نه منافقت مراد دی، بس علما وایي دا غم دی چې د دوی زړونو ته راغلی و چې الله د نبي ولې راولېږه. دا ټول دلته مراد دي. زړونو کې مرض د منافقت دی او دا ټول مرضونه بیا د منافقت څانګې دي. زړه کې مرض دی. فزادهم الله مرضا، دا جزا دنیوي ده. او دې جمله کې 2 معنی دي. یو دا جمله خبریه ده، الله خبر ورکړی دی زړه کې مرض دی، بیا دا مرض ولا الله زیات کړی دی. فزادهم الله مرضا، الله ول دا مرض څه کړی دی؟ زیات کړی دی. دویم دا جمله انشائیه ده او دعائیه ده، خیری دي. زیات دي کې الله د دې دا مرض او الله دې زړونه ول ټپ وچی په دې مرض. دا لفظ د زاده کې دی کنه، نحوین وای دا لازمی مرضی او متعدی مرضی. متعدی به 2 مفعولین وتی، خو دویم مفعول به غیری د اولنا، لکه باب د اعطا او د کسا، او د دې دواړه مفعولین هم حذف کولای شي او یو هم حذف کولای شي. زاد المال دای لازمی دی او زدت زیدن خیر دای څه دی؟ متعدی دی. یا وزدناهم هدى، یا فزادهم الله مرضا، دا دلته متعدی راوړی دی. او ترکیب دا دی چې فاعتفه ده او زاد فعل ماضی ده او هاي مفعول به ده زاد دی. دای مفعول اول او الله فاعل او مرزن مفعول ثانی ده زاد. دا ټول عطف شپ ما سبق باندې زیات کړی دی الله د دې مرض. یا الله دې د منافقانو مرض زیات کی. تاسو امین خو هه وایي کنه الله دې ورکی د منافقانو. ولهم عذاب الیم، دایله دې عذاب درناک. دا جزاء اخروی ده. الیم هغه سخت او ناکار عذاب ته وایي چې د بنده اډو کې درد دی. دې منافق په پټه مؤمن دردو، الله وایي زوړه دا پټه اډو کې و دردوما. ځکه الیم د فاعل وزن دی او په معنا د اسم فاعل دی، معنا مؤلم دردون کې. دایله دې عذاب دردون کې. داسې عذاب دی چې سم به و دردای د څه چغې به دی وباسي خان بما كانوا یکسبون، په سبب داغي چې همیشه دای په دروغ ویلي. ګوره دلته یو بار غلې ده، با سببیه ده، معنا به د سبب کوي، بلکانه کومه ماضی ده. تاسو میزان کې ویلي دي ماضی مطلقه ده او قریبه ده او بعیده ده او استمراری ده او احتمالی ده او تمنایی ده. او بل شی ده استمراری کنه. کانه چې نه دي کې استمرار څه ته وایي؟ همیشوالی ته. نو معنا وکړي بما كانوا په سبب داغي چې همیشه ودی یکذبون دروغ ویلي. منافق ډېر دروغجنو. نو چې دروغجنو الله وایي ورکه جهنم کې ولغوبي چې دا د دروغ ولا بوی دي ختم کی ښا. کذب صيغه د مصدر د کذبه یکذبون راځي، معنی د خلاف د صدق. او کله کذب په معنی د اغراء ته زول سره راځي، لکه کذب علیک معنی څه؟ اغرا علیک. او کله کذب په معنی د وجب سره راځي، لکه کذب علیکم الحج معنی څه؟ وجب علیکم. مقایس اللغه کې لیکلي دي. او کذب څه ته وایي؟
عدم مطابقت الخبر للواقع، چې خبر د واقع سره نه برابر نه تراله ودی ویلې چې ورېزو د خرو باران ته وشو، نو د ښکارا دروغ جنې ته دی وجنه ابن حجر وای کذب څه ته وای الاخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه عمدا كان او خطا. فتح الباری شپږم جز کې وای د یو شی خبر ورکول دا غي په خلاف که قصدنی او که خطانی. جاهز ویلی وای کذب څه ته وای الاخبار عن الشيء بخلاف ما هو. او قران کې کذب 201 ځل ذکر دی، یو ځل په معنا لغوي ذکر دی چې تردد او خطایی، لکه سورې نجم ولسم آیات کې، او نور په معنا شرعي باندې ذکر دی. دواعي الكذب دا خلک ولې دا دروغ وایي او اسباب باعثه د کذب. دا هم به یو خبره یاد کړئ، خلک دروغ ولې وایي؟ نو دروغ چې وایي نو امام ماوردی یو څو وجه ذکر کړی دي. یو اجتلاب النفع واستدفاع الضر، ځان ته پیدا په طلب کوي او ضرر لري کوي د ځان نه، نو دروغ وایي. دویم کله دروغ د دې لپاره وایي ان یکون حدیثه مستعصبا، چې دا خبرې په خلکو خوږې ولګي. دا د دروغ مقررین دا کله دا دروغ وایي دا غټي غټي بوجۍ ته شي، مقصد د دې نه چې خلکو باندې دا خبرې ناشنا ولګي. بل کله دروغ وایي للتشفي من عدوه، چې د زړه په د دښمن نه یخشي. بل کله دروغ وایي د څه د پاره لسوء عادته، نسی داخلي خوشي عادت شوي. بل کله دروغ وایي حب الترأس، ریاست او مشري او کرسي مقصدي. بل کله دروغ وایي لقلة الخوف من الله، الله نه یریږي. بل کله دروغ وایي محاوله تغییر الحقائق، چې صحیح حقیقت بدل کی. بل دروغ کله وایي ولی مسایره المجالس، اصل مجلسونو چلولې مقصدي. بل کله دروغ وایي لتعوده من زمن الصغر، د ماشوموالي نه دا په دروغ عادت دی. بل کله دروغ وایي ولی للمباحات او ما لا يحسبه كذبا، په دې فخر کوي او دروغ ته دروغ نه وایي. کله د پیسو د جمع کولو د پاره دروغ وایي، کله دې د پاره چې خلک راته رښتیا وایي، کله دې د پاره دروغ وایي چې یو مذهبي ډلې د پاره ځان څه کی دروغجن کی. صاحب د نظرۃ النعیم د دروغ ډیر زیات ضررونه ذکر کړی دي. یو دا دی چې څوک دروغ وایي دا د هلاکت لار ده، د جهنم لار ده، د الله نه د لری کېدو لار ده، د سړی نه مروت او سړیتوب ختميږي. دروغجن غل د عقل دی، دروغجن ذلیل دی، دروغجن دین او دنیا خرابه ده، او دروغجن د خلکو سترګو کې مسپک دی، د الله په نظم سپک دی، مردود شهادت دی، او د دروغجن حافظه نه وي. یو سړی په دروغ باندې عادت شوی دی او دا وایي چې زه د دې نه ځان خلاصوم او ما ته چل راوخی. وایي کتاب او سنت کې دام شته دی. یو دا دی چې دا سوچ وکړه چې لکه دروغ الله حرام کړي دي، ولې حرام کار وکړم. دویم د دروغ عذاب کې سوچ وکړه، بل جبه کنټرول کا، بل دروغجنو مجلسونو کې مکینا، بل دا سوچ وکړه چې دروغ د منافق صفت دی، منافق د الله دشمنی، بل په دروغ سره جهنم ته ځي، بل د بچو تربیت اسلامی وکا، بل دا دی چې د دروغجن ضرر ډیری، بل دروغجن به جهنم ته ځي، بل دروغجن څوک معاشره کې په خو خلکو کې نه حسابي. باسه د څه دروغي چې خلک یې وایي او دروغ وته نه وایي. اهل علم دام یو فائدہ ذکر کوي، لکه یو ماشوم راو غواړي راشه دا روپۍ دل در کومه اچرا شي دی ولې څنګه ور کوي، دام غټ دروغ دی. دا وړو کې د وسنه په دروغ مادت کوا کادت کې دا بستانه ډیر روزنه او دروغ جنې ګره. عبد الله ابن عمر وای نبی صلی الله علیه وسلم کور تراغه ازه وړو کې ماشوم ما زه وته چې لوبه وکم، نو ماته ویل راشه پلانې صلی در کومه، پلار مې راته ویلې
وای رسول الله ویل څوله ورکه وای ما چې څوله نو ورکو کجوره ولا ورکو او یو روایت کې چې مور می ویل راته وای دا الله نبی ویل کڅ دې نو ورکړي نو دا هم د باندې په دروغ کې دي وی امام بخاری یو مش مزل کړو یو عالم په حدیث دی یادو چې ورغه جولې د سینې ولې و په تشه جولې اسرا نیو امام بخاری اسرا وګرځاو چا ویل ولی وای دا د پیغمبر د اسدونه دوکه کوي دا ول پیغمبر د حدیث سونه دوکه کوي دیم التحدث بكل ما سمع چې چا څه ویل یو دای وای ما ته جرنده دا کفا بالمرء کذبا یا اسما محمد رسول الله وای دام ګناه ده چې ان يحدث بكل ما سمع دا خبري بیان باندې کې هر فرمایلی په سبانزي چې فرمایلی دی او فرمایلی دی بل التحدث بالكذب لازحاق الناس بعض خلک دروغ وایي خلک په خندای رسول الله وای ویل للذي الله دې جهنم ویل کنده ته واچي یا غسړې يحدث فيكذب چې خبرې کوي او دروغ وایي ليسحق به القوم چې خلک په وخندای ویل له وویل له وویل له الله دې به تبا کی الله دې به تبا کی الله دې به تبا کی بعضی زینه د سیدی چې هغه کې لګ دروغ جایز دي یو الکذب فی الحرب جهاد کې دروغ شی ویلې چې ته کافر ته وې دشمن ته وې زده سلاړه مو په دې بل طرف راتاو شي یا یو جهاد لزیو توریه وکي چې مشرق ته زیو وې مغرب ته زما بلداد الکذب لاصلاح الناس چې جوړه کې لګ دروغ پکې ویوا ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا او ينمي خيرا وبخير دروغ بنوي ورسنج به تر دوزن وای خلک دریم په حیات زوجیه کې د خزه او د خاوند ډیر باریک ژوند دی ام کلثوم بنت عقبه وای نبی سلام ویلو چې وحديث الرجل لامراته والمراه لزوجها خزه او خاوند یو بل ته د معمولی دروغ شي ویلې دونه بنوي چې بیا د خزه خلکو ته وای چې ردا خصما خاوند سم دوزن دی بل توریه کې شی ویلې چې د خبرې دوه معنی او ساتي یو مقصد یو مخاطب ظاهر کې بل مقصد والی لکه قران کې دی بل فعله کبیرهم هذا وغیر ذلك ومانو سر کذب قران کې راغلی دی منافقت څه دی آیات کې انکار څه نجم یولس کې واده خلافی څه واقعات دویم کې او کذب لغوی دروغ ویل قاب پنځم قمر نه سبا پنځه څولخ ال عمران یو سلسلورتی انعام څلور دیر شو دا ډیره وګړه موضوع ده دا په کتابونو کې ځان لبه ګورئ وایس فی قلوبهم فزرون ددای کې مرض د منافقت ده فزادهم الله زیاد کړه دی الله دایله مرض یا الله دې دا مرض ولا زیاد کی چې داسړي په ټک پوچوي ولهم او دویل عذاب دی علیم درناک بما كانوا يكسبون په سبب دا چې دوی کم دروغ ویلې یو مرض فی قلوبهم مرض دویم مرض بما كانوا يكسبون جزاء دنیوی فزادهم الله مرضا جزاء اخروی ولهم عذاب الیم واذا قيل لهم دا نور قبائح ول ذکر کوي تفریح کوي دا به ان شاء الله اللهم صل علی محمد